د ننګرهار په درې ولسوالیو کې د 25 میلیون افغانیو په لګښت د 9 ښوونځیو ترمیمات کیږي. د ننګرهار باختر اژانس د راپور له مخې د دې ولایت په درې ولسوالیو هسکه مینه، کوټ او اچین کې 9 مکتبونو لپاره د احاطې دیوالونو جوړول، د څښاک پاکو اوبو برابرول او د تشنابونو رغولو ترڅنګ ګڼ نور ترمیمات ترسره کیږي. مسؤلینو د هسکې مینې پاپین لیسه کې د دغې پروژې د بنسټ ډبرې په کېښودلو سره رسماً دغه چارې پیل کړې. مجموع کې د 9 مکاتبو د احاطې دیوالونه و، د 9 مکاتبو لپاره 2 ټاقي تعمیرونه، همدارنګې په 2 مکاتبو کې د شهي اوبو لپاره څاګانې، او همدارنګې په 9 مکاتبو کې په 12 مکاتبو کې ډبل تشنابونه د راپور له مخې د یادې پروژې مالي لګښت ختیځ زون کې د ماشوم ساتنې ادارې لخوا ورکول کیږي چې په بشپړېدو سره به د دغې سیمې د پوهنې بهیر کې د پام وړ ښه والی راشي. د دې پروژو د تطبیق سره ډېرې ستونزې به زموږ هوارې شي. که مثلا د تعمیرات موږ مشکل لرو ډېر، د مکاتبو تعمیرونه موږ نه لرو، بالخصوص ابتدایي ګانې چې دي زموږ یوه ابتدایي تعمیر نه لري. قومي مشرانو، زده کوونکو، د پوهنې د برخې ځایي مسؤلینو له خپلو مسؤلو مشرانو او مرسته کوونکي ادارې څخه مننه وکړه چې د یادې پروژې پیل یې د دوی له سیمې وکړ. موږ بیخي سرپناه ځمکې نه لرو، زموږ ماشومان به همداسې ناست وو، حتی چې یو څه وخت د درس او تعلیم نه پاتې شوي، دلته نامني وه. مخکې تعمیر نه و، زده کړه هم داسې وه چې بس په ازاده فضا کې به ناست وو، د یو څه شور بل ته بل هسې زده کړه نه کېده لکه څنګه چې ممکنه وه. اوس دا کوم مؤسسات چې دا تعمیر جوړ کړی دی ډېر ترې راضي وو، خوښ وو ترې. د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پوهنې رئیس په خپلو خبرو کې زده کوونکو ته دا ډاډ هم ورکړ چې د پوهنې وزارت له لوري د ننګرهار پوهنې ریاست ته 29 لکه درسي کتابونه برابر شوي چې رسېدو سره به دغه ولایت کې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ډېره بریده حل شي.